سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونو انګور اډه کې د پاکستان ملیشو زغروال ټانک له منځه وړی. ملي دفاع وزارت ویلي افغان ځواکونو نن د پکتیکا ولایت شکین ولسوالۍ اړوند انګور اډې کې غاړې ته د پاکستاني ملیشو هغه زغروال ټانک له منځه وړی چې د افغانستان په لوري ړندې مرمۍ توغولې. د سرچینو په خبره چې تېره شپه انګور اډه کې لسګونه پاکستاني ځواکونه هم وژل شوي دي. افغان ځواکونه وایي د دښمن د څپېړې ځواب به په سوک ورکړل شي. د 313 مرکزي قول اردو مرستیال مولوي غوث الدین رهبر هیوادوالو ته په پیغام کې ویلي په اوازو او ناکاره خبرونو باور مه کوئ. نوموړي ټینګار کړی افغان امنیتي ځواکونه تل د خپلو مسؤلینو د امر تابع دي او د دښمن پر وړاندې به پرېکنده عمل او اقدام وکړي. ښاغلي رهبر زیاته کړې د دښمن د څپېړې ځواب به په سوک ورکړل شي. امرخیل وایي د پاکستان هدف له جمهوریت پاتې وسلو له منځه وړل دي. د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق امرخیل ویلي چې ثابته شوې پاکستان د هغو وسایلو او تاسیساتو د تخریب پروژه پر مخ وړي چې د پخواني جمهوري نظام څخه پاتې و. د هغه په وینا پاکستان د دې پروژې له لارې دوه موخې تعقیبوي. لومړی دا چې له امریکا سره خپله وفاداري وښیي او مالي مرستې ترلاسه کړي، او دویم دا چې افغانستان هیڅکله په خپلو پښو ولاړ هیواد نشي. امرخیل زیاته کړې چې ځینې هیوادونه تل یو محتاج او کمزور افغانستان غواړي او د پرمختګ مخه نیسي. پاکستان کونړ کې د کډوالو پر کمپ برید کړی. هریت راډیو ته د کونړ امنیه قمندانۍ مسؤلینو ویلي تازه پاکستاني پوځي رژیم په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کډوالو پر کمپ ته توغندي برید کړی دی. د کونړ امنیه قمندانۍ ویان فرید دهقان وایي دې برید کې 2 ماشومان شهیدان او 3 نور ټپیان شوي دي. اخوا ننګرهار کې د هریت راډیو خبریال وایي تورخم کې د پاکستان پوځي رژیم ړندو مرمیو له امله 2 سوداګریز مارکیټونو کې اولګېدنه رامنځته شوې. د تورخم ښاروال مولوي عبدالله مصطفی وایي تېره شپه هم تورخم ښارګوټي کې یو شمېر دوکانونه د پاکستاني پوځیانو لخوا په نښه شول چې پکې عام ولسي وګړو او دوکاندارانو ته په میلیونونو افغانیو زیان اوښتی. ټرمپ وايي ایراني قمندانانو د تسلیمۍ او خوندیتوب لپاره په زرګونو اړیکې نیولې دي. د امریکا ولسمشر پر خپله ټولنیزه شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې پر ایران د امریکا او د هغې د متحدینو له بریدونو وروسته د دغه هیواد ګڼ شمېر پوځي قمندانانو د خپل ژوند ژغورلو لپاره د تسلیمۍ او خوندیتوب غوښتنه کړې او په دې اړه زرګونه اړیکې نیول شوي دي. ټرمپ په دې پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ د ایران ټوله پوځي قومنده له منځه تللې او ډیری یې غواړي د خپل ژوند ژغورلو لپاره تسلیم شي. هغوی د خوندیتوب غوښتونکي دي او په زرګونو اړیکې نیسي. هغه د امریکا او متحدینو ګډ عملیات د نړۍ په تاریخ کې یو له تر ټولو سترو پیچلو او هیبتناکو نظامي بریدونو څخه وبلل او ویې ویل چې په دغو بریدونو کې په ایران کې په سلګونو موخې له هغې ډلې پوځي تاسیسات او دفاعي سیسټمونه په نښه شوي دي. ټرمپ دا هم وویل چې په دې بریدونو کې د ایران 9 بیړۍ او سمندري تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. ایران وايي امریکا سره خبرې نه کوي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي علي لاریجاني پر ایکس باندې د وال سټریټ ژورنال د خبر په جواب کې چې تهران د خبرو د پیلولو لپاره لیوالتیا لري لیکي موږ به له امریکا سره خبرې اترې ونه کړو چې ایران د دفاع په حال کې دی. تهاجمي حالت لا نه دی پیل شوی. هغه ویلي ټرمپ د ناسمو هیلو لپاره سیمه ګډوډه کړه او اوس د خپلو سرتیرو د احتمالي زیانونو له امله اندېښمن دی. خو ایران د دفاع په موخه یوازې خپلې پر مخ وړي. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ایران د نوي مشرتابه ټیم له امریکا سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پاکستاني نظامیانو یو ځل بیا د امریکا ګټو لپاره د ولس وینې وبهولې. وروسته له هغې چې پاکستان کې د ایران په ملاتړ او د امریکا پر ضد خلک واټونو ته راووتل، پاکستاني رژیم یې پر وړاندې توند غبرګون ښودلی. د تازه راپورونو له مخې پاکستاني رژیم د امریکایي وګړو او تاسیساتو د خوندیتوب په موخه پر عامو خلکو مخامخ ډزې کړي چې ورسره د وژل شوو شمېر 23 تنو ته پورته شو. پاکستان کې وروسته له هغې د امریکا پر ضد پراخ لاریونونه راووتل چې د امریکا بریدونو کې د ایران مذهبي مشر خپل ژوند له لاسه ورکړ. لاریون کوونکو په کراچي ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ یرغل ووړ او له پولیسو سره په اخ و ډب کې وتل. له کراچي وروسته د امریکا پر ضد پاکستاني وګړي اسلام آباد او سکردو کې هم واټونو ته راووتل چې د امنیتي ادارو له توند غبرګون سره مخ شول.
اسرائیل ور په ایران به بریدونه دوام ولري. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډیون سعار په یو مرکه کې ویلي چې د ایران پر وړاندې د عملیاتو لپاره کوم ځانګړی مهالویش نه دی ټاکل شوی. نوموړي ویلي طبیعي ده چې موږ غواړو عملیات تر ممکنه حده لنډ وي، خو د پای لپاره کومه کره نیټه نه ده ټاکل شوې. ګیډیون سعار هغه نیوکې رد کړې چې ګواکې دغه بریدونه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او زیاته کړې ده د یو هیواد لپاره په بشپړ ډول توجیه ده چې له داسې هیواد څخه د ځان دفاع وکړي چې د هغه د له منځه وړلو غوښتنه کوي. تر دې دمه پر ایران د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې یو شمېر لوړپوړي پوځي او امنیتي چارواکي وژل شوي دي. پاکستان له افغان کډوالو د جنگي اسیرانو په توګه کار اخلي. تازه ټولنیزو رسنیو ته په وتلي غږیز کلیپ کې د پاکستان امنیتي ادارو ته امر شوی چې افغان کډوال ونیسي او زندانونو ته بوزي. په دغه غږیز کلیپ کې د پاکستاني تانو مسؤلینو ته امر شوی چې کم تر کمه 10 افغان کډوال هغه کله هټیو د لاسي ریړیو پر سر بیا هم کورونو کې وي باید ونیول شي. د افغان کډوالو نیول اوس د پاکستان امنیتي ادارو ته یو رسمي ماموریت ګرځیدلی او د هرې تاړې چارواکي په دې مکلف دي چې تر 10 افغان کډوال ونیسي. باور دا دی چې پاکستاني لوري غواړي په راتلونکي کې د خپل نیول شو او تسلیم شو جنگي اسیرانو د تبادلې لپاره دغه افغان کډوالو کار واخلي. واشنگټن پوسټ ویلي د امریکا جنگ وزارت چارواکي ایران سره جګړې له کنټروله وتلو ته اندېښمن دي. یا د رسنۍ خبر وکړه چې ایران په ټول توان سره ځواب ورکوي او د ایران د لوري په پرله پسې ډول د اهدافو په نښه کول مخ په زیاتېدو دي. واشنګټن پوسټ د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي په امریکایي اهدافو د ایران بریدونو پینټاګون او د ټرمپ دولت چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. یا د رسنۍ لیکلي پر ایران د امریکا جګړې څارونکي پوځي مسؤلین او اونیو ته د جګړې غځېدلو او په دفاعي تاسیساتو بریدونو ته اندېښمن دي. ایران سعودي کې د ارامکو تیلو تولید شرکت په تاسیساتو برید کړی. ریوټرز خبري اژانس خبر ورکړ چې راس تنورا کې د سعودي عربستان ارامکو شرکت تاسیساتو باندې د ایران له بریدونو وروسته یاد شرکت خپل فعالیت ځنډولی. ارامکو د سعودي عربستان او نړۍ د تیلو تولید یو له سترو شرکتونو څخه دی.